1951 کې بیا پاکستان کې اردو کتاب راووت. راایثار سوي افغان کوچیان دغه کوچیان چې دوبی د پښتونخوا په سړو سیمو کې تیروي هر کال ژمی د پنجاب تودو سیمو ته وړي، خو وایي دا ځل پاکستاني چارواکو راګرځولي او پنجاب ته د ورتللو اجازه نه ورکوي. دغه افغان کوچیان وایي دوی هم د سیاست ښکار سوي دي. کاغا ناران ته موږ کوچیان وړي هلته خیزو، بیا چې وړی تیر کو او موسم بدل شي د واورو وخت راشي موږ نو بیرته بیا راکته کیږو کته د کې پی کې مختلفو سیمو ته تر پنجاب پورې ان تر جلم او تر چکواله تر تلګنګ پورې د من خلک زی. دا مشکلات خدا دي چې موږ د سیاست ښکار سوي، موږ کوچیان خلک خپل ژوندم کاو په دغه خبرو نه پیدو او نه د چا راپامو نه هم چاته ورپامو. چې کله دغه د ملکو خبرې شروع سوې نو په دې کې د پاکستان له حکومته له پولیسو موږ ډېر تبشیش اظهارو او دې سره مخامخي تکلیفونو سره مخامخي. دغه افغان کوچیان وایي دوی ته د پاکستان له لوري د کډوالو کارتونه ورکړل سوي وو چې اوس یې میعاد ختم سوی دی او پولیس یې اکثره ځوروي. دا شنه کارتونه راکړي وو موږ ول زمدغه د موږ پاکستاني کارتونه دي او موږ لا د انګریز د هغه په وخت کې موږ راتللو په دې کورم ایجنسۍ کې به زمۍ ته راو بیا به تلو بیرته خراسان ته به تلو. نو له انقلاب نه وروسته بیا نه موږ بیرته تللي یو نه چېرته چا تنګ کړي. دغه کوچیو په افغانستان کې موږ تذکره به نه وه دغسې به ګرځېدلو، دې خوا ته به هم دغسې راتلو اخوا به هم داسې تللو. کیم کې موږ یو قسم نه یو د هغه والا د کوچیانو ټول په دې اطراف کې پراته دي، خو په دې اطراف نه اوس خلک له حکومت نه ډېر تنګ دي. د دې کوچیانو په خبره د دوی د څارویو کاروبار په راټولېدو لا هم وخت لګیږي او د پاکستان له حکومته غوښتنه کوي چې لږ تر لږه 1.5 کال وخت نور ورکړي. دا موږ ته نه په یوه میاشت راټولېږي نه په اختر راټولېږي. موږ خواهش لرو چې کال 1.5 کال دې موږ ته وخت راکړي، موږ به دا خپل بزنس راټول کړو. اوس دې موږ ګډې دي بلار بې دا اوس نه کساب اخلي له هزاره ډارېږي میاشت شله شپو کې دوی بچي راوړي او نه د موږ زړه پې کېږي که کساب یې اخلي که د اتیا د یو له ګډی نو دی په 15-20 روپۍ اخلي هغه کوم کساب اخلي. دا د ذخیره د پاکستان سرمایه ده د موږ هغه بچی چې ورته لوی کړو بیا د ده قرباني ته یې موږ ساتو. موږ چې ژوند پیدا سوی د پلارو د نیکه له وخته یې موږ دا بزنس روان ده موږ نه بند کړی ده. په دا قرباني خدمت یې موږ چلوو د پاکستان د وړې غوښې خدمت یې له موږ سره ده. دغو کوچیانو اوس د پښتونخوا په یو شمېر خوړونو کې همداسې کېږدۍ لټولې دي او منتظر دي چې د نورو کلونو په څېر پنجاب ته واوړي او آزاد ژوند وکړي.